په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر چټک شوی چې په ورځني ډول له ایران څخه تقریبا شاوخوا زرګونه افغان کډوالې کورنۍ هېواد ته راستنېږي. دغه راز پاکستان هم په دې وروستیو کې له هغه هېواد څخه د افغان کډوالو راشړلو ته زور ورکړی. دا چې په کور دننه د دغه کډوالو د لاسنیوي په برخه کې کوم کارونه سوي، دغه راز نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي تر اوسه، او دغه راز په افغانستان کې د یونیسیار یا د کډوالو عالي کمیشنرۍ په دې برخه کې څه کړي، دا او ډېر ته نور پوښتنې به په افغانستان کې د کډوالو د ادارې له استازي ښاغلي عرفات جمال سره د امید راډیو په دې ځانګړې خپرونه کې مطرح کړو. مستر عرفات جمال، د ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ ځانګړی استازي ښاغلی عرفات جمال، مننه چې مرکې ته مو وخت راکړ څو د افغان راستنېدونکو کډوالو اړوند مسایلو په تړاو سره خبرې وکړو. خوښ یم چې له تاسو سره یم. تhank you. که د لومړۍ پوښتنې په توګه راته ووایئ چې د کډوالو په چارو کې د ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لوري راستنېدونکي په څه ډول تعریف کیږي؟ دا مهال له دوو هېوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو شاهدان یو، ښایي له دریم هېواد څخه هم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، سږ کال په مارچ او اپریل میاشت کې له پاکستانه د راستنېدونکو د لویې څپې شاهدان وو، او تازه ایران هم یوازې سږ کال له 1 میلیون څخه ډېر افغان کډوال رالیږلي. بل خوا مو له تاجکستان څخه هم د اندېښنې وړ راپورونه اورېدلي چې دوی هم افغانان راوباسي. نو موږ اوس مهال له دریو هېوادونو په خپله خوښه او جبري توګه د کډوالو راستنېدنه ګورو. تاسو له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو یادونه وکړه، دا څومره حقیقت لري؟ هو، اوس مهال چې موږ څومره پوهیږو، تاجکستان یوه نیټه ټاکلې ده. تر اوسه مو په دې برخه کې د دوی کوم عملي حرکت نو نه دا په دی دې معنی لیدلی. چې دا حقیقت لري؟ باور کیږي چې سم به وي. سمه ده، مننه. تاسو د افغانستان په کوم ولایتونو کې شتون لرئ یا چوپړتیا وړاندې کوئ؟ موږ د پلازمینې کابل او سرحدي ولایتونو جلال آباد او کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې فعال حضور لرو. موږ د ایران لپاره په نیمروز کې هم حضور لرو، او همدارنګه په هېرات کې هم. د اوس لپاره په کندوز کې هم یو کوچنی فعالیت لرو. پر دې سربیره د خپلو شریکانو له لارې د افغانستان له ټولو پولو څارنه کوو. په وروستیو میاشتو کې څومره کډوال افغانستان ته راستانه شوي، او په دې ډله کې کوم هېوادونه د کډوالو د ایستلو په برخه کې تر ټولو لوړ ګراف لري؟ اوس مهال له ایران او پاکستان څخه د 1.8 میلیونو افغانانو د راستنېدو شاهدان یو، او په دې وروستیو کې له ایران څخه تر 1 میلیون ډیر کسان راستانه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملتونو عالي کمیشنرۍ له لوري راستنېدونکو افغانانو ته کوم ډول چوپړتیاوې وړاندې کیږي؟ لومړی کار مو په سرحدونو کې راستنو شویو ته هرکلی دی. دوی ته تودې ډوډۍ ورکوو، د خوب لپاره کمپلې ورته چمتو کوو، کابل او نورو ځایونو ته یې ترانسپورتي لګښت چمتو کوو. البته موږ دغه کار د حاکمو چارواکو، د افغانستان د خلکو او د ملګرو ملتونو د سیستم په همکارۍ ترسره کوو. د کډوالو په چارو کې د ملتونو عالي کمیشنرۍ له لوري د نغدي او بیړنۍ مرستو د ویش سربیره راستنېدونکو افغانانو ته څومره سرپناه یا کورونه جوړ شوي دي؟ پر اوسه کال موږ خلکو ته له 4,000 ډیرو کورونو پر جوړېدو وتوانېدو. متاسفانه چې سږ کال د بودیجې د کمښت له امله کم شمیر جوړوو. اوس مهال کره معلومات نه لرم، خو تر پر اوسه کال لږ شمیر دی. د ښوونځیو، کلینیکونو او د استوګنې کورونو د جوړولو په برخه کې چې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وي، د ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ فعالیتونه په څه ډول دي؟ په ټوله کې خوشحاله یم چې ډیر کارونه ترسره شوي. روغتیايي مرکزونه، لومړني او منځني ښوونځي، د اوبو رسونې سیسټمونه او نور پراختیايي کارونه مو ترسره کړي. دا پروژې د داخلي بې ځایه شویو خلکو لپاره وي، لکه څنګه چې تاسو وویل، د طبیعي پیښو قربانیان او راستنېدونکي پکې شامل وو. آیا یونیسیار له راستنېدونکو سره په حقوقي برخه کې هم مرسته کوي؟ هو، معیشت په دې هېواد کې یوه له اصلي ستونزو څخه ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د نفوس 80% یوازې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي، او غوره کار چې موږ یې کولی شو هغه دا دی چې یو چاته د کار کولو فرصت برابر کړو. همدا اوس موږ د $1,000 نغدي مرستې ورکوو. ما په لغمان کې یو سړی ولید چې د بادرنګو فارم یې جوړ کړی و. ما په هېرات کې ښځې ولیدلې چې غالۍ یې اوبدلې. په مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې ما نارینه ولیدل چې کوچني دکانونه یې پرانیستي وو. نو اوس مهال معیشت زموږ غوره پانګه اچونه ده. یونیسیار تر کومې کچې په ښوونیز او د غراض بې ځایه شوو کسانو ته د کاري بوختیا او د رامنځته کېدو په برخه کې ښکېله ده؟ په تیر کې مو ښوونځي جوړ کړي، خو وروسته مو دا فعالیت پرېښود. د زده کړې ډېره برخه د یونیسف او نورو ادارو اړوند ده.
موږ ودانیزې چارې ترسره کړې، خو د دغو چارو په دوام کې ښکیل نه یو. له بده مرغه سږ کال د بودیجې د کمښت له امله مو خپل ځینې فعالیتونه کم کړي دي. زموږ تمرکز په نغدي مرستو، معیشت او خلکو ته په کور جوړونې باندې دی. آیا فکر کوئ چې راستنېدونکو ته ستاسو لخوا وړاندې کېدونکې چوپړتیاوې کافي دي؟ نه، راستنېدونکي خورا زیات دي. تر اوسه 1.6 میلیونه کسان راستانه شوي. موږ د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په ګډه هڅې کوو ترڅو اړتیاوو ته رسېدنه وشي. موږ له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتونکي یو. تاسو د جنګ پر مهال په دې هېواد کې میلیاردونه ډالر پانګونه کړې، ولې اوس د سولې پر مهال پانګونه نه کوئ؟ نو بیا څه کول پکار دي؟ آیا له ملاتړ مو په دې برخه کې کوم ځواب ترلاسه کړی؟ آیا په دې برخه کې د کډوالو د ملاتړ لپاره کوم ډاټ شته؟ په کافي اندازه نه. د تیر کال په پرتله مو لږ څه ترلاسه کړي. موږ له نړیوالې ټولنې د سخاوتمندانه مرستې غوښتنه کوو. هغوی که اروپا وي، شمالي امریکا او همداراز عرب او مسلمانه نړۍ، دغه راز سهیل ختیځه اسیا، موږ له دوی غواړو چې افغانستان ته پاملرنه وکړي. د دغه هېواد هیرول او د بې ثباتۍ تر شا پرېښودل یې د حل لاره نه ده. دا ویلی سي چې په اوسنۍ شرایطو کې یونیسیار څومره کولی سي چې له راستنېدونکو سره دوامداره مرستې وکړي؟ موږ بیا پیسې ځانګړې کړي دي، یعنې دا نوې پیسې نه دي، خو زموږ مرکزي دفتر یوازې د سرحدي غبرګون لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. زه خوښ یم چې دوی دا کار وکړ، خو موږ به دا پیسې په راتلونکو څو اونیو کې وکاروو، ځکه چې شمیرې ډېرې لوړې دي. د افغان کډوالو د راایستلو تر شا اصلي کیسه څه ده؟ ولې ایران او پاکستان مهاله د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی؟ آیا د پردې تر شا کوم څه شته؟ لومړی شی چې موږ باید ومنو هغه دا دی چې پاکستان او ایران د 4 لسیزو راهیسې خپلې پولې، خپل کورونه، روغتونونه او خپل ښوونځي افغانانو ته پرانیستي دي. اوس دوی پریکړه کړې چې خپلو هېوادونو کې وضعیت تنظیم کړي. دوی یا له خلکو څخه غواړي چې ووځي، یا په ځینو مواردو کې اړباسي چې ووځي. زه په سمه توګه نه پوهیږم چې د دې تر شا څه دي. هغه څه چې زه یې ویلی شم دا دی چې موږ له پاکستان او ایران څخه غواړو چې د نن ورځې په بې احترامانه چلن له افغانستان سره د لسیزو اوږده ورورولي خرابه نه کړي. تاسو حق لرئ چې خپلې پولې کنټرول کړئ، مګر راځئ چې کینو او د هغې په اړه خبرې وکړو. راځئ چې حل لارې او اقتصادي، کلتوري او تعلیمي پلونه جوړ کړو. دا به د ټولو په ګټه وي. که ایران او پاکستان همداسې دې لړۍ ته دوام ورکړي نو راتلونکي ګامونه به څه وي؟ بیا هم زما په آن دوی باید خبرې سره وکړي او پایلې ته ورسیږي. او زه فکر کوم په افغانستان او ایران دواړو هېوادونو کې منطقي خلک شته چې غواړي په دې اړه خبرې وکړي او پوه شي. البته ایران هم افغانانو ته اړتیا لري، موږ ټول په دې پوهیږو. افغانستان هم غواړي خپل خلک له کلونو جلا وطنۍ وروسته کور ته راولي. موږ به نړیوال ملاتړ او تمویل ترلاسه کړو. نو زما غوښتنه ده چې د خبرو اترو میز ته راشئ، څو خبرې وکړو او له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړو. ستاسو په اند آیا خبرې اترې به د افغان کډوالو په وړاندې د ایران او پاکستان لیدلوری بدل کړي؟ په افغانستان کې بیرته راستنېدونکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د نورو نړیوالو بنسټونو او غیر دولتي سازمانونو ونډه څه ده او څومره اغېزمنه ده؟ هغه څه چې موږ یې کوو دا دي چې موږ د یو شاک جذبونکي په توګه عمل کوو. کله چې 1.6 میلیونه خلک دې هېواد ته راځي، دا یو شاک دی، دا یو ټولنیز شاک دی. او که تاسو د بېوزلۍ په اړه فکر وکړئ، که تاسو د وچکالۍ په اړه فکر وکړئ چې اوس په دې هېواد کې راځي، او همدارنګه په ځمکه کې د بشري حقونو وضعیت، نو دا تصور کول خورا ګران دي چې افغانستان کولی شي دومره ډیر خلک جذب کړي. نو هغه څه چې موږ یې هڅه کوو هغه د کورونو، د کاري فرصتونو، د کلینیکونو، ښوونځیو او داسې نورو له لارې د شاک جذب کول دي. د راستنېدونکو او بېساري په برخه کې د افغان حکومت همکاري څه ډول ده؟ زه د زړه له تله مننه او قدردانۍ کوم. زه فکر کوم چې ټول افغانان که په حکومت کې وي یا عادي خلک چې تاسو په سړکونو یا کوڅو کې ګورئ، وایي چې دوی د خپلو خلکو بیرته راستنېدو ته ښه راغلاست وایي. او د واکمنو چارواکو یعنې د اسلامي امارت چارواکو په اړه باید ووایم چې ما دوی په عمل کې لیدلي دي. زه پرون په اسلام کلا کې وم
او دوی هلته 24 ساعته پورې دي. دوی خلکو ته ښه راغلاست وایي، مرسته ورسره کوي او د ځواب ویلو لپاره خپله ډېره هڅه کوي. ستاسو پاند څه ډول کړنلار او میکانیزم کولی سي چې په ټولنه کې د راستنېدونکو د بیا میشتېدنې په برخه کې اغېزمن تمام سي؟ موږ هغه سیمې په ګوته کړي چې د راستنېدونکو ډېر احتمال پکې شته او 20 ولایتونه دي، ان له دې هم ډېر. وګورئ، کولی شو ووایو چې 80% راستنېدونکي 5 ولایتونو ته ځي. موږ غواړو چې په دې هېواد کې د هیلو کوچنۍ سیمې رامنځته کړو. دا ځکه چې موږ یو بشرپال سازمان یو. موږ په سیاست کې نه ښکېلیږو. نه غواړو په سیاسي اړخ یې خبرې وکړم. مهمه خبره دا ده چې موږ په عمل کې له چا سره مرسته کولی شو. او زه فکر کوم په دې ولایتونو کې تمرکز سره که ټول لاسونه سره ورکړي، تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې مرسته وکړي، موږ کولی شو یو څه ترسره کړو. آیا UNHCR د خپل پروګرامونو د پلي کېدو لپاره په کافي اندازه مالی سرچینې لري؟ که لري، په کومه کچه دي؟ زموږ بودیجه په بېساري توګه کمه شوې، حتی د پروسه کال او تیرو 2 کلونو په پرتله. موږ د پروسه کال په پرتله 50% بودیجې سره فعالیت کوو. موږ د نورې بودیجې د ترلاسه کولو هڅې کوو او زه تاسو ته دقیق ارقام نشم درکولی، ځکه چې زه اوس مهال له خپل مرکزي دفتر سره د بودیجې د کچې د لوړولو لپاره خبرې اترې کوم. له نورو ښکېلو هېوادونو په ځانګړې توګه له ملاتړو څه غواړئ؟ البته موږ د دوی مالي ملاتړ ته اړتیا لرو. له دې ورهاخوا ملګرتیا یې غواړو. په دې پوه شي چې په دې هېواد کې پانګونه د دوی پر راتلونکې پانګونه ده. آیا تاسو واقعاً یو بې ثباته افغانستان غواړئ؟ دا هغه سیمه ده چې په ګاونډ هېوادونو کې یوازې په تیرو 3 میاشتو کې 2 جګړې وشوې، د هند او پاکستان ترمنځ او د ایران او اسرائیل ترمنځ. څوک غواړي چې افغانستان بې ثباته شي؟ زه فکر نه کوم چې څوک دې دا وغواړي. فکر کوم چې نړۍ له لسیزو راهیسې په افغانستان کې ښکېله ده، ان په منفي بڼه. موږ غواړو چې په مثبت ډول راشي او ملګري ملتونه کولی شي د دې مثبت ځواک برخه وي. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په اوسنیو شرایطو کې وضعیت ته په پام سره تر کومې کچې افغاني ټولنه د لا ډیرو افغان کډوالو منلو ته چمتو ده؟ دوی اراده لري. دوی له خپلو راستنېدونکو ورونو او خویندو سره مینه لري، خو ظرفیت خورا محدود دی. کله چې تاسو د 80% خلکو ژوند په فقر کې وینئ، کله چې تاسو وچکالي وګورئ، کله چې تاسو وضعیت وګورئ، نو دا سخته ده. ما د غنمو د کروندو انځورونه لیدلي دي چې 2 کاله د مخه ډیر لوی حاصل درلود. اوس بزګران په انفرادي ډول هر بوټی راټولوي ترڅو یو څو دانې د غنمو ترلاسه کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ استازي ښاغلی عرفات جمال، ډېر مننه چې وخت مو راکړ او د امید راډیو په دې ځانګړې مرکه کې مو راسره ګډون وکړ.